دا ځکه وایم چې زما دا بیان دنیا اوس اوري دا یو درد مې راوړی چې اے د عربو خطباو اے د عجمو خطباو اے مفتیان حضراتو اے علماء حضراتو اجی د حج د داخله ترغیب مو ورکوا مخکې د بیت الله شریف عصمت ورته بیان کا الله فرمای ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد یاد سات اراده د ګناه بم نکيو کچا الله رب العالمین موږ ور باندې درناک وسکو الله فرمای ان الصفا والمروه من شعائر الله عزیزانو چاچی د صفا مروه عزت ساتلې ده چاچی د صفا مروه د زمکه خیل ساتلې ده عزیزانو دا د هاجری د قدمونو زیده دا د هاجری د جړا زیده هاجری بچے اسماعیل علیہ السلام تگے اسماعیل علیہ السلام تگے دے هاجر بی بیم تگے دا او بغواری اسوک نشتا چوبور کی کلا صفا گنڈی تا اختلا د صفا گنڈی نے دیخوا نظر واچولو چی قافل بروانی زبتین او بغوارم مال بو براکی عزیزانو صفا گنڈی باندی نظر واچولو دا سی افادی خبری دل سوک پا نظر رانغے بیت اللہ شریف تے اولی دل زمکا دیوال نشتا پا کمزے چی اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما دے آغیزی تبی اولی دل چی بچے میخ پہ گنڈی را گنڈی معشوم چی کل جاری خپی گنڈی را گنڈی کل لاس غرزی کل اوڑی را اوڑی حاجروی بس بچے می پروتے سورتا ضرر نشی رسولے پسفا گنڈی لاندی سمیلو نشو مروا طرف تبلاڑا شما کل چی صفا گنڈی نا وانو 75 قدمون لاندے راغلا شنراڈون لگی دلی دیزے کے کندرا خڑ دے صفا مور باندی بردا مروہ مور باندی بردا منس کے دا سے زیدے اوز دا دیزے نا دیزے پوری اسماعیل علیہ السلام نظر نہ پناشو نو حاجر منڈکڑا چھ زر زر دی مروہ طرف تا ارسی گم چھ بچے می پا نظر راشی نو حاجر لگے دوئی اللہ اکبر زوی بولی در بیا غخبی غنڈی را غنڈی عزیزانو حاجر می د مروہ و د صفا پا مینس کی منڈی ہوئی کانی دی خو یاد ساتی د خلیل د خزی د اسماعیل د موران د جنابی محمد رسول اللہ دنیا مبارکی پخپو پیزار نشتا مروہ تا پا منڈا او رسیدلا اخواتی خواہی نظر واچولو ویلی دل دا اغی غنڈینا چی بچے می پروتے بے ذرہ روانہ شوا سٹیم نبات بیارا روانہ شوا نو مستحب دادا چی علتا او رسیگی اجیان سکی علتا ادریگی نو علتا سغواری جواب رکھی سغواری او دا آیات ہوئی ان الصفا والمروتا من شعائر اللہ ما سری ہوئے چی نصیب بوشی ان الصفا والمروتا من شعائر اللہ یرا دا الفاظی عجیب وی دلتا ولی بے وی دلتا بے زکوی چی مور دلتا دعا کری وکانا نیا مبارک دعا وکرا نو اللہ ما توی چی ان الصفا بے شک صفا زما والمروہ او مروہ زما من شعائر اللہ دا زما دا شعائرو ندا
د دې به احترامي باندې کې ګوره به احترامي بھائی نه کې نه زما اجي سے پکې دی بوتل کې واپس واچو به بوتل نه بس کوم ان شاء الله نه زما اجي سے د پیزار پروا نه ساتي زما اجي سے د پیزار پروا نه ساتي ولی یاره خیر دی ولی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په خبان دي سور عبد الله ابن عمر ورسره رضی الله تعالی عنهما ناغه په دابه باندې سوارلو او پیزار پخپو نو اغوی کړي وداسي نو ما وتا وبموي کو خبره خو نشته الکه خبره خو مزیدار ده عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر دا د قران شریف مفسرین دا د احادیث په میدان کې سپیشلیست ډاکټران د احادیث د عبد الله ابن عباس پیزار عبد الله ابن عباس په بیت الله شریف کې چې کله حسین ابن علي عراق تطلو عبد الله ابن عباس سره مخخه کوله نو د عبد الله ابن عباس په دغه وخت کې یو لسمه روزه روانه و سومه روزه روانه و شونډې وچوي کاکا زویا د تر زویا بیمار خو نه ابن علي نه بیمار نو ولې شونډې دي اوچ کلکې دي رنگ دي زیړ دی او د تر زویا نن مې یو لسمه روزه ده ولې روزه نه ماتو میا نو بیا دا روزه چې ماته تکلیف دی درته عبد الله ابن عباس ورته وای ما رسول الله مبارک لیدلو دلته درې روزې نیولې وي زما زړه راځي نو ته یولس ولې نسی رسول الله درې نیولې وي ته یولس نسی هغه ورته وای زما 30 روزې د 30 کال روزې ثواب د محبوب د روزې د یوې غنټې د ثواب برابر نه دی سبحان الله زه چې تر څو پورې يم دلته زه بسنی سما روزه بنی سم نو ډیرو وډیرو ته خپلم خوره د بلم خوره نو الته د عبد الله ابن عباس طریقه نه ګوري او چې په پیزار باندې هغه په دابه باندې سور دی نو په دابه باندې سور دا دلیل درته معلوم دی خو د دې بل زینا الله ورون ساتلی چې یا خپل روجي اونیسي یا په نفس کنټرول لاولي عبد الله ابن عباس نه کوم حدیث روایت ته په تصویر باندې سخت عذاب راغله اجي صاحب تاسو سره موبایل دی د آقا مبارک زیارت روانم سلام روانم د آقا حاضری وا د آقا مبارک مخې ته پیشي وا خلق زور لګول دی خاطل ما زور لګول دی خاطلم هغه دی خو زور کولو ما دی خو د آقا د عبد الله ابن عمر د پلار کور دیوال سره ځان جنگولو دا روانم ما مرګرو ته ویل مال پدې نو ما پدې ما اسنا چې عمر رضی الله عنه رات الله سره وباسي او ما عبد المتین د گریوان نه اونیسی چې رخصه تدا منکر عمل نه ګوري هغه سیس چې پیغمبر په وعید فرمایله چې هغه تصویر دی نن زما اجي سے په یو لاس کې پیزار دی بل لاس کې 2.5 فوټه موبایل دی او داسې د آقا روزي ته نیولې کله داسې راوړی کله داسې راوړی اے حاجی صاحب الله نه ويریګا الله نه حیا وکا الله جل جلاله نه خوف وکا ستا محبوب پیغمبر چې په تصویر څومره خپکېدلو ته هغه تصویر وباسي لیکن داغي غم در سره نشتا څومره چې د ګناه کار کیږي موږ ورته دلیلونه ګورو سوال در تکوم زما بیان چې څوک اوري پیزار نه آقا روزي تزي پیزار ال تکیدا ډډه ته کېدا پیزار د کی خودو ډډه تا عزیزانو په باب السلام چې دنه کېږي لاندې ګورا چې په باب السلام دنه نشي 2 قدمه مخامخ دلته تور سیس لګېدلې داسې جال غونډه کېده د سلور اتو غوتو په منځ کې تقریبا د جال ته وګورا دا هغه پرناله وا دا هغه ناوه وا دا هغه د باران د ابو د چت نه درا غورځېدو زو چې دا کوټه د عباس رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د پلار دغه کوټه دلته ناوه لګېدلې وا عزیزانو
د عمر رضی الله عنه اوس کور ته دننه کېږي دلته د عباس رضی الله عنه د کور نه وړاندې د بل صحابي کور دی بیا هغې پسې د حضور پاک علیه السلام د سخر مبارک حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کور شروع کېږي غیرت راوله ځان کې چې عمر رضی الله عنه امیر المؤمنینو څه شو ناوې ټولې حکم یې وکړو چې دا کومې ناوې مسجد نبوي راتلو ته د لاره کې دا اوبه راغورځئ دا ختمې کوي دا چتونو ناوې شاته واړوئ چې د خلقو ته په راتلو کې څه نه رسېږي تکلیف نه رسېږي باران نه اوبو نه به ځان بچ کوي نو لمدېږي به چترۍ خو نه وي بل څه نه لیکن د آقا مبارک ټولو صحابو ناوې وولې عمر رضی الله عنه چې راغی د هغې حکم کې خور چا تعمیل کولو نو هغې سره امسا وه ته امسا یې داسې کړه نو چې داسې کړه بیا یې داسې کړه هغه ناوه د عباس رضی الله عنه د کوټې هغه وخوځېدله نو په دې امسا یې داسې یو سړی راښکته شو عمر صاحب د قط نه اوچتو دا بل لاس ورته ونیوله او ناوه یې را وویستله چې را وویستله نو د دیوال خوار نه دروازې مخې ته کېښودله عمر صاحب لاړ ما چاته ویل ما د دې تاریخ څه مقصد دی ثابتې کوټې نقشې بدلې شوي دي او دا دومره ځای دا تقریبا نیم فوټ مربع دا ځای نه ختمېږي دې کې یو جال لګېدلی دلته لږ اوس سوچ وکئ حجاجو ما لږ سوچ وکئ اوس تاسې ته وایم کال نه ځئ حرم شریف ته اوهو دومره رو او رب زه خو درځم انشاء الله ووایې داسې برګئ لاسونه موږ الله درځو غواړو درنه خدایه موږ یې درنه غواړو او وسیله م نشته اسباب م نشته او ستا نه ستا کور او ستا د محبوب کور غواړو 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 بار بار یې درنه غواړو الحمدلله ما ورته ویل خبره دا ده چې دا ولې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور نقشه مکمله بس دو دروازې ته دي بابي ابوبکر صدیق بابي ابوبکر صدیق بابي درې دروازو باندې لیکل شوی بابي ابوبکر صدیق بابي ابوبکر صدیق وړي وړي داس دې ځکه غاټي ستنې دي دا زه ټول پکې راګیر دی خو دې طرف ته ټول نقشه بدلیږي او دغه اته نه سیخونه چې یو بل کې پلیرلی شي او جال دې جوړ دی دا نه بدلیږي عزیزانو اوس دلته ګورئ حکم د امیر تعمیل واجب د اسلامي امیر حکم وکړي لیکن بس ناوی ختم شو دي کې غټ حکمت عباس رضی الله عنه چراغ لاړو ډایرک خطبه ته عمر فاروق رضی الله عنه منځ کو د ماسپخین خطبه ولوستل شو هر څه وشو خو د عباس رضی الله عنه د بچی سترګې وچیږي نه رونو د قرآن شریف مفسر رئیس المفسرین ورته وي چې کومه مسله د قرآن شریف مخې ته راشي عمر رجوع کوي چاته عبد الله ابن عباس ته لږ عمر دی ځکه چې آقا کله دنیا نه تلو نو د عباس عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر دا سره بیبي عائشه رضی الله عنها دا درې واړه امزولي دي 18 سال دو درې میاشتې مخکې رستو دا عمر دی لیکن سپینګیره عمر د 62 عمر والا عمر اگر راضی او تپوس د قرآن شریف د ترجمه د چا نه کوي د عبد الله ابن عباس نه کوي لیکن نن عبد الله ابن عباس جاړي نن سر نه اوچتای عمر رضی الله عنه تقریر کی خطبه کی آیات وی ترجمه عبد الله ابن عباس ته یاد ده دا سه ترجمه ده کنه ما شکر یا عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس سے بدیر درد سرا دسی ورته اولیدل او سر مبارک به اخذولو تاریختی اول ترجمه دغه رنگ ده لیکن به لاندې به لیدل عمر رضی الله عنه په خطبه کې شک واغستو چې نن عبد الله ابن عباس ما ته ګوري نه زما تقریر اوري خو لاندې ګوري زما خبرې سر خوځي خو اوښ کې روان دي اوښ کې نه ودرېږي څه وجه ده تکلیف ورته سره لیکن غیرتی عمر
د اسلام ستنه عمر، د اسلام د ملا د تیر حیثیت ورکون کې عمر خطبه پرې خدا د خطبې دوران کې راځي عبدالله ابن عباس ته وایي نن ستا تندي کې زه خفګان ګورم، نن ستا په شکل مبارک کې زه جړا ګورم، تکلیف د څه دی؟ کور کې تکلیف دی، تا ته ذاتي تکلیف دی، مخکې به ته زما بیان تا ما ته به د قتل کوم ځای به خطا کېدله، ما باندې باقاعده اواز کولو، نن زه تا نه تپوس کوم صرف سر مبارک وخځې. بیا عبدالله ابن عباس صاحب غلی شو، خطبه کې ناست صحابه حیران دي. د عبدالله ابن عباس صاحب سینې نه اواز راووت، عمر صاحب ځان ته رانږدې کړو، زه تا نه تپوس کوم ما ته جواب نه راکړې، وجاړې. مسله څه ده؟ چا در سره شر کړی، چا در سره خفګان کړی، هغه بیا سر وخوځوي نه، بیا ورته پوښ کې نو ولې جاړې؟ تکلیف ته څه خبر دی؟ د محبوب د کاکا زویا ولې جاړې؟ بیا هغه به سر وخوځولو. زه یا امیر المؤمنین ښه نشته کښېنه خپل بیان وکړه، ما ته هېڅ بس زما خپل جړا ده. دوی نه تر څو دې زه نه یم پوه کړی د صحابو ټولو توجه په دې خوا پرېوته. روغندي علي شیر خدا ورته راغی، دوی کاکا زویه څه چل دی؟ ولې مسله څه ده؟ امیر المؤمنین دی خطبه ټوله ودرېدله، تا نه یې لاس چاپېره کړی، ته جاړې څه مسله ده؟ علي صاحب ته داسې ولیدل، دواړه تر زامن سره یو بل سره یو بل ته ګوري داسې، اوس هسې جاړم، ډېرې خفه دی، همې مجبوره وه. بس عمر صاحب ته وویل خپل بیان وکړه، پرېږدم غیرتي عمر، د غیرت نمونه عمر. قرآن کی اللہ حکم را لگی اے نبی کما فیصلہ عمر خوخدا اللہ ورطا حکم را لگی حبیب دا زمام خوخدا دا عمر فیصلہ باندے زرازیما. نو عمر خو آغا شخصیت تے رضی اللہ عنہ وجاڑا کنا اتانا لاس چاپی رہی اٹھو صحابہ دی اجڑول. مسئلہ صدا علی صاحب دخوا کی ہوئی کاکا زویا دتر زویا اسی خود بیت للم زمان دو کور ناوا زمان دروازی مخیطا پرتاوا ما داسی اولی دل ناوا نوا ما خادم نا تپوسو کو تا زمان ناوا سشوا ما توی دا خو عمر رضی اللہ عنہ اڈر کڑیو تولی ناوی کورا غرزی دلیو استاس ناو پاتی وا عمر سے براغے پا امسابان دی اخوزولا نوری ناوی خو تولی لاری چرز پرتی دی خستاس ناوی دروازی سرکی خودلا پا ادب باندے بس جاڑا ما سا حکمت باو اوی بس حکمت باندے زمبوئے گم یا علی زما یقین دانے چپتی ابو باندے سگلن شوئے کت بدن ہر قسم بیماری واللہ بے ختمہ ولا زکا چتا تا پتہ نشتا زمان پلار لگے ہو نام ہے جوڑا ولا محبوب پیر آگے اگر توی کاکا تخکا دشا تو لاندشا ما تا خطر آگا او سب پوشا و ناوٹ پوشا ناوے اولگا ولا دا سبے او خوزولا او ما پلار تیویل زا کہ نوری ناوی دا ابو سر خوئیگی با خدا با دا ابو سر نخوئیگی دا با دا ابو سر برقراری ستا دیوال تا بنقصان نرسیگی نزبا چکل عالم ما با دی ناوی تا لقدر دلم و ما بویل دا زما محبوب پیغمبر لگولی وا دا تبا میں قتل او دا آقا قبر مبارک تبا میں قتل خوشحال بوما
نو د کاکا زویا چې رالم نن هغه ناوا نشته. عمر رضی الله عنه حکم کې زه دغه نه ساتم، اعتراض نه کوم، صرف په زما زړه دردېدلو دا راز مې نه ښکاره کولو. و عمر ستا د شان نه لوګی شم، دغې ته ادب وایي، نو حجاجو ته مفتیانو دغه ادب وښایي. عمر رضی الله عنه ډک جومات پرېښودو، خلق ناست دي. عبدالله ابن عمر ته وایي بچیه پاسه لاله اله زر لاړ شه خټه وکړه او دې راغی. صحابه ټول ورته لیدل ځکه دا منبر رسول دی صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. دا منبر رسول دی او دا د عباس صاحب کور دی رضی الله عنه. ټول په ټوله صحابه ګوري او عمر رضی الله عنه د صفونو نه ووتلو، منبر خطبه پاتې شوه. اله زویه زر زر خټه راوړه. چې خټه یې راوړله عمر رضی الله عنه قد نه اوچت دی، چت ټیټ دی. عمر رضی الله عنه ورته وایي اے عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ال را پاسېږه او خفه کېږي به نه، زه به ستا لاسونه په مشکو باندې ووینځم، بیا خیر دی. خطبه به رستو شي، مونځ به رستو شي، خو زر زر کوه چې صاحب روضه صاحب قبر رحمتا للعالمین محبوب بس مره خفه شوی اله زر راشه. نه 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 امیر المؤمنین، نه 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 بس ته اډر وکړه. نه وایي اډر چېرته کېږي؟ په امسا مې غورځول عباس بچوړیه، په لرګي باندې مې خوځولې ناوه ده او بیا مې لاندې په لاسونو ایښودلې ده. د هغې معافي غواړم. و عبدالله ابن عباس په اوږو سم کېنه، زوی به زما خټه اوارئ او زما ګرانه اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره بچوړیا ته ناوه ولګوه، لاسونه په خټو کوم ځای چې خټې ضرورت وي زما بچي ته وایه دې ځای ته خټه ور دننه کا، دې ځای له خټه ور دننه کا، ته په خټه باندې لاس مه خرابوه. عبدالله ابن عباس ورته وایي نه 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 یا امیر المؤمنین بس دومره ډېره ده چې حکم دې وکړو. ورته وایي نه نن امیر المؤمنین نه دی، نن امیر المؤمنین غلام د خاندان رسول دی. نن امیر المؤمنین ته په دې نظر مه ګوره چې امیر المؤمنین معنا د هغې په اوږو باندې عبدالله ابن عباس ناست دی. والله ستاسې د خاندان نه زما د عمر په شانتې هزارها عمرین قربان شه. صحابه کرام حیران دي. خطبه دوران ته وګوره، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک ورته وایي نه 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 هغه هم د ادب مظاهره کوي. ورته وایي والله هغې پورې به داسې ناست یم ځمکې ته به ګورم، خطبه به رستو وي، مونځ به رستو شي. و عبدالله ابن عباس تر څو دي یو خپه په دې طرف نه یې را اړولي او بله خپه دې په دې طرف نه یې را اړولي او ته زما په اوږو باندې ناست نه یي. ای عبدالله ابن عباس هغې پورې به د جمعې خطبه نه لوستلی کېږي. دا نور څه دي ادب دی، دا نور څه دي ادب دی. عبدالله ابن عمر کور باب الرحمت ورته وایي، باب هجري ته مخامخ دی خو ګیټ لګېدلی زوړ ګیټ دی. ټول مسجد نبوي ګیټونه بدل دي، دا ګیټ بدل دی. په هغې لیکلي الرحمه څه شی څه شی. عبدالله ابن عمر چې پلار دنیا نه لاړو دا کور ډېر ګران واغوستو. چا چې تپوس وکړو و عبدالله ابن عمر تا دا کور ډېر ګران واغوستو او خپل کور ډېر قیمتي و، هغه دې په ډېر لږو پیسو خرڅ کړو، دا څه وجه ده؟ مبارک په جړا شو. وایي دلته کور د ترور د جناب رسول الله، کور د چاو؟ ترور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بیا د هغې ځای نه ولې دې خوا راغلی؟ وایي هغه حجرې او دروازې د آقا مبارک وي، هغه حجرې او دروازې د چا وي؟
د آقا مبارک وي زبا چې مسجد نبوي ته را دننه کېدلم د هغې دروازو مخې ته به راتللم نو ما ته خیال راغی چې هسې نه دې ځای کې ستا نه سترګې بېادبي ونه کړي نو راشه کور دې طرف ته جوړ کا چې د رسول الله مبارک سلام ته په دې طرف راځم چې زما د آقا د دروازو بېادبي ونه شي ټول وایي سبحان الله وستا د شان نه لوګی او قربان شم پلار له دې وګوره عمر فاروق ته وګوره زوی ته وګوره پاکستان والاو ایران والاو بنگلادیش والاو انڈیا والاو اسلامی ملکونو والاو سوال در تکوم عبداللہ ابن عمر در رسول اللہ حجری دروازی تا مخامخ نزی تلو کی نظر کی بیدبی ونشی تا سر موبیل پر لاس کرے او تا در رسول اللہ مبارک کور تا ولاری دروازی تا ولاری موبیل دی نیولے اللہ اکبر کمشین بچی رسول اللہ مبارک مخ اڑاولو چا ورته تصویر راوړو کعبه فتح شوه ډېر مزیدار ګیرې ورته برابر کړې وه ډېر ښکلی صورت او سیرت ورته برابر دی یو مشرک راوړو چې ګنې رسول الله مبارک به خوشحاله شي دا تصویر پیژنې وی او دا شکل د دې نه ښایسته او حسین او جمیل زمانی که ابراهیم خلیل الله وی دا تصویر هم د هغې نقشه جوړه شوې ده ټول بوتان به مات کو دا به پریدو رسول الله مبارک وی د ابراهیم علیه السلام سره مینا په تصویر نه ده د ابراهیم علیه السلام سره مینا د هغه په محبت د الله سره ده څنګه چې د هغه د الله په محبت کې بچی ذبح کړو نو داسې به قرباني ورکړي هغه یې راواغستو او داسې پړ مخې واچولو هغه ختم کړو هغه تصویر او ویل چې زما دین د تصویرونو خلاف دی کم خلق چې تصویران جوړي الله دې ورته سخت نه سخت عذاب ورکړي نو اجی سے تصویر اسم گناہ دا او ته د چا سلام لچ روانه دو خبرې دي یا دی یقین دا دی چې زه تش دیوال ته ولاړم نو به گناہ اسم کې او کنا عقیده دی دای چې زه د امام الانبیاء مخ ته ولاړم نو کدلته د جج د وړاندې سرکټ نشي لګولې موبایل وونی سي جج ته مخ وبانی سي الګا جج زه تا سره رپورټ مې راوړې زما سب مقدمه ده تا ته راغلې زما خلاف اوس د خو د بد فیصله کیږي خو زه تصویرم اخلم هغه جج سره چې 15 موبایل جب کې پراته دي ستا به دا مخ په سپیړه وای او بغیر د فیصله مې یو کال نور با مشقت جیل درکې در ته دومره بیا ادب دا څه ده کنه ده او ته د امام الانبیاء مخ ته ځي ته د عمر فاروق مخ ته ځي نو ما ول اجیانو دی ناوی کې فلسفه ده ا فلسفه ده چې عبد الله ابن عباس مجبور کو یو وخت په دې خوا واړول بل وخت په دې خوا واړول د مسجد نبوي ټول مقتدیان ورته ګوري چې لاندې عمر دی او بر عبد الله ابن عباس ور باندې تشریف فرما دی او د خټې لوخې داسې ورته ونیول په دې ناسلو باندې ناوی ورته برابر کړ چې ارسه برابر کړ عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما ډېر زر زر ولګوله او بس راخ چې بس کته شو چې نه سپي چې مراشي نو چې کوم زره د عمر سے بلاس رسیدلو زمانہ بعد به عمر رضی الله عنه په دې ناو باندې په دې خټه باندې لاس والو او جړل به عمر فاروق بدا لاس والو او جړل به ما ته هم لیدل ناوی ته هم لیدل او ویل چې زمانہ بعد دا ناو بسوي دا بم برقرار تر دې چې عمر فاروق رضی الله عنه د دې ناوی د پاره څوکیدار مقرر کو دا ادب نه دی نور سدي جواب راکړي دا ادب دی حجاجو چې دا ارس ختم دي دا د عمر سے حکم دی چې دا نشان با نه ختموي نن د رسول الله مبارک د سنت جنازه روانه ده حجاجو درخواست تاسو له دا کوم چې کوم د عمرې د پاره اراده لري صوفیان علماء سره د مدینه آداب یاد کړي د مکی مکرمه آداب بیان کړي مکه مکرمه د چا کور دی د چا کور دی انبیاء کرام تعمیر کړي نبی علیہ السلام د دې ځای نه معراج ته ځي هغه بیت الله شریف د هغه احترام چې عمر رضی الله عنه کړي
دی خوا د عمر کور دی رضی الله عنه، دی خوا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور دی، دی خوا د علی رضی الله عنه کور دی. لیکن دا ټول صحابه په ټوله باندې د بیت الله شریف عظمت او احترام کوي. نو چې موږ او تاسو پاکستان نه ځو، موږ له څه پکار دي؟ څه پکار دي؟ ادب پکار دی، احترام پکار دی. ته به ویل مړ مولوي صاحب تا خو دومره سخته کړې ده، څه قربان دي مولیانو نشه، دا د عربو د دې نورو مولیانو څه آسان خلق دی. بس 2 غنټې ودی او 2 غنټو نه بعد چې راپاسېږي بس مسواک به راولي او بس امام سره الله اکبر. نو تا خو دومره سخته کړې مولوي صاحب که دیکه دي وواله خوب کې او که داش او دس پکې قربان د دې آسانه مولیانو نشه. دقلته د الله سره به وعده خلافي وکړه. قربان د حسن بصري نشه، د چا نشه؟ قربان د امام بخاري نشه. امام بخاري طواف وکړ، مور ورته راغله ورته وی بچیه وی وی ته ما دې طواف کې کتلې بچیه تا لاندې لیدل. امام بخاري ته مور وی تا بچیه لاندې لیدل، تا بره نه لیدل، دا ولې کتل حرام دي؟ د مور شونډې ښکل کړې. مورې نه حرام نه دي، بې ادبي ده. طواف کې بیت الله شریف ته نه ګوري، دا بې ادبي ده. مور ورته وي بچي الله دې په تا رحم وکړي، ما له به دې ویلی وی، ما خو به ته کتل خو چې کله به تا لاندې لیدل بیا به تا سره لاندې لیدل. وایي مور که اول نه دې ما ته لیدلی وی نو طواف دې کړی وی دا به ډېر ښه ځکه چې د بیت الله شریف د طواف کول دا مونځ، ځکه بې اودسه مونځ نه کېږي، بې اودسه طواف نه کېږي. نو مورې د بیت الله شریف طواف آداب دا دي چې لاندې به ګوري. د امام بخاري مور د امام بخاري نه بعد څو کرت بیت الله شریف ته راغله، خو هغه وایي ما طواف دوران کې کلم نظر په بیت الله شریف باندې نه دی پرېوتلی. حاجي صاحب ته چې طواف کې داسې تاوې کې داسې، نو تا سره په دې لاس کې موبایل دی، اوس دې تصویر چې وباسې، نو ته چې خانه کعبه راولې نو ته به اوس دې بیت الله شریف ته شا راولې که به نه راولې جواب راکړي، ځکه داسې به شي ورسره. نو ته بیا ملګري ته وایي ښکارېدله دې خو خانه کعبه وګوره که الله لګې مه طواف کړو، یو مې تا ته وکړو، یو مې د پلار ته وکړو، یو مې د مور ته وکړو، یو مې د نیا ته وکړو، تا دې خدای تباه و برباد کړي دروغجنه. لعنت الله علی الکاذبین. په یو طواف باندې 1 غنټه لګېږي. تا چې دا 15 طوافه د نیاګانو او نیکونو ته وکړه نو تا ځان له څه شی کړی؟ تا کړی ځان له څه شی دی؟ دا ته وایي دا بې ادبي ده، دا منع ده. څرنګه چې مونځ په طواف چې مونځ په خبرو باندې ماتېږي، په بې اودسه باندې مونځ ماتېږي، دغه رنګې د طواف ته د نقصان ورسېدلو خبرې پکې منع دي، حرام دي. تصویر پکې په طریقه اولا باندې حرام دی. نو د بیت الله شریف ته چې ځئ د صوفي عالم نه به تپوس کوئ.